بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة قرآن اول سورت تے پدے مصحف کے اور پنزم دے کو نزول کے پس سورت مدثرنا. سورة الفاتحة یو عظیم سورت تے قرآن کریم ددی پا حق کے صحیح حدیث اغاو چی دار قطنی راغستے دے چی نبی علیہ السلام ویلی چی ما نزل اللہ فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلها. دا 10 سورت تے چی دا سے نہ پا تورات کی نازل شو نہ پا انجیل کی نازل شو نہ پا زبور کی نہ پا قرآن کی دا دی مثل شتا. دا صدو جنہ دمرا عظمتو دا دیو جنہ چی دیگی کم علوم را جمع شوی دا قرآن نابل صورت کے نشی کے دے تو دی وجنہ دا فضیلت یو سبب یہ دا دے چی دا نور صورتونو اکثر یو نمی یا دوی یا زیاد نہ زیاد 3 نمونی اور دا سورة الفاتحہ نمونہ زیاد تی بعض 12 پورے ہوئی بعض 15 پورے ہوئی. دا زیادت دا نمونو دلیل دے شرافت علامہ ابن قیم وی انور محدثین و مفسرین چیدی یونم دے سورة الفاتحہ فتحہ کلاول طویل شی دی سر قرآن شوروش او دویم نم دے سورة کافیہ ذکر چی دا ہدایت سپارا یو بندہ دے اصلاح دا پارا دا کافی دا. دویم دا دیو جنہ و طویلی چی بازی منزونہ صرف پا دیبان لکی گی قبل صورت و سرونوے نمنزو شو کچری دا پکی نہیں نمند نکی گی بغیر دا دینا دی کہ اللہ دا کفایت یخرے. دریم نمیو سورت وافیہ دکا وافیہ دا وفانا دی وفا پوروالی توی دا سورت با پماندو کی پورلو لے دنور سورتونو دا حکم نشتا دا کدی نیمگڑے والوستا نمون نکی گی انور سورتونو کدی کدری آیات ہوئے نو بس منزو شو کٹول لی تراخیرہ پورے ونرساو او دی توافیه وی نو دا پورا وی نغاړي منځ باندې کیږي. څلورم نوم دی شافیه دا د شفانه د چلا دی کې علاج اچولې دی. او پنځم نوم یې دی سورۃ الشفاء دا مستقل نوم دی چې حدیث کې راغلی الفاتحه شفاء من كل سم. سورہ فاتحه شفاء دا ہر ظاہریلا شینا ظاہری و باطنی دلیل پدی باندے آغا حدیثو دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چاگا پہ اوتن باندے دما چولیو دا صورت ویلیو اوغی سر علاج شیو صحت راغلیو. نبی علیہ السلام تینا تپوس کرو چی تا پہ سنگا دم واچو بما بھی سورة الفاتحہ ہوئی تاتوی چاوی چی دی کی شفا دا بس ما سے ددی آیاتونو توقاتو
نو زما زړه کې راغله چې دې کې شفا وایي سورۃ الشفا ته وایي شپږم نوم یې دی سورۃ الکنز دیو جنو ته وایي چې حدیث کې راځي چې دا د هغې کنز او خزانې نه راغلي ده چې کوم د عرش د لاندې چې نورو کتابونو کې نه وه نازل شوې دې خصوصیت اوم نوم یې دی سورۃ الدعاء ځکه دې کې چې الحمد راغلي ده تاسې ورسره اهدنا الصراط المستقیم دې ته دعا ځکه وایي مشهور حدیثو نبی علیہ السلام ویلو افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ بہتر ذکر لا الہ الا اللہ اور بہتر دعا الحمدللہ دیتے دعا ویلی دا او اتم نمی سورۃ الصلاۃ یعنی او صورت چې موږ بغیر دا غیر نه کیږي او نه هم نوم یې سورۃ الحمد ځکه چې الله کوم حمد و ثنا ده دا په خاصه ترتیب سره بل صورت کې نه راغلي دسم نوم یې دی ام الکتاب ام الکتاب ایو لسم دی ام القرآن ادوار جدا جدا نمونه دي ولی وته ام الكتاب ویلی ام القرآن ځکه دا اصول دي چې خو په عربی کې مور ته وایي او بیا دا لفظ په هر هغه ځای کې استعمال شوی چې هغه د نورو په نسبت سره اصلي بنیادي او ټول مضامین هغې ته راجمع کېږي هغې ته وایي نو لکه لوح محفوظ ته ام الکتاب وایي که نه ځکه ټول کتابونه د هغې نه راغلي دي هغې بنیاد دی او اصل دی دغسې د سر دی سرمن ته عربی کې ام الرأس وایي ځکه دې سرمن د هر څه راجمع کړي دي که نه میانځ مکه معظمه ده هغې ته ویلی شي ام القرآن ام القرآن ځکه چې څومره دنیا کې کلي یا ټولو ته راجمع کېږي نو د کومو کومو ځایونو او ملکونو نه خلق دې ته راځي نو د ټولو کلیو مور ده ام القرآن ورته ویلي سورۃ فاتحه ته ام الکتاب او ام القرآن ولې وایي ځکه چې ټول قرآن دې ته راجمع کېږي نو څنګه ورته راجمع کېږي دا خو لږ ایاتونه دي یو وایي دا په اعتبار د معنا او د مطلب سره هغې کې بیا د مفسرینو مختلف اقوال دي یو قول دا د امام غزالی رحمت الله علیه 505 کې وفات دی دغه تفسیر هم دی جواهر القرآن دی رستو لیکلی دی او ډېر عنوان یې کړی چې لقد ضیعت شطرا من عمري الى خلاف القرآن ډېر وخت مې وایي ضایع کړو په نورو علمونو کې اخر کې بیا قرآن ته توجه پیدا شوه ځکه ډېر مهارت نه و نو هغه وایي چې په دین کې لس علوم دي او هغه اته په دې سورة الفاتحه کې راجمع دي یو ته ویلی شي علم د ذات د الله بل ته د صفاتو د الله بل ته د افعالو څلورم ته ویلی شي علم د نبوت پنځم ته ویلی شي علم د معاد قیامت خبرې شپږم ته ویلی شي علم د تزکیه چې اول سړی ځان پاک کړي عقیده صحیح صفا کړي اوم ته ویلی شي علم د تحلیه چې وروسته بیا
پس د صفاینا فلزان خیسته کی په اعمال سره په طاعات سره عبادت سره او اتم د علم د احکام بیا ته واړه پکشته نو علم د ذات خو الحمدلله کې راغلي صفات کې رب العالمین الرحمن الرحیم افعال دي ایاک نعبد و ایاک نستعین ارث چکی او علم د معاد مالک یوم الدین قیامت احوال لی تزکیہ و تحلیہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین او احکام چې دي کنه احکام صحیح وسنیک احکام یې څه غلطي ناغا انعمت علیهم مغضوب علیهم ولا الضالین دا دی دا ته قسمه به کشته وي دوه پکې نشته کم چې الاحتجاج د باطل مقابله چې دا غین علم کلام جوړ شوی زمونږ په شریعت کې او عبادت چې غین فقه جوړه شوی ده وروي دا پکې نشته حضرت شیخ ویلی په خلاصه کې سنت الدرر کې چې ولم يتفتن امام غزالی نے کوشش چې لسواله پکشته ادي چې محاجه یا دي احتجاج اپ یا کنا بدو کې راغله ده او چې علم کلام یا علم فقه هغه په دې صراط المستقیم کې راغلی ده دا ټول په دې کې موجود دي یا دواړه په یا کنا عبدو یا کنا نستعين کې یا کنا عبدو فقه او یا کنا نستعين محاجت ولته چې امداد غواړي خو څه چل وایي کنه اسه خو څوک مدد نه غواړي حاجتي کنه حاجت دای چې مقابله مباحثه معارضه دی وجنه اصل لسوال وی پکشته ده دا وی د قرآن مضامین او په سورۃ الفاتحه کې ټول راجم شوی دي ځکه ته ام الكتاب وی ام القرآن دیم قول دا چې نه بس شپږ مضامین ټول په دین کې شته دین د شپږو امورو نه جوړ دی چې د الله د ذات معرفت ته دویم د الله د صفاتو او دریم معاد مالک یوم الدین پورې دا راغلی څلورم احکام ایاک نعبد و ایاک نستعین کې راغلی پنځم د نیکو خلقو د ابرارو ذکر او شپږم د فجارو ذکر هغه په انعمت علیهم او مغضوب علیهم ولا الضالین کې راغلی اشپک خبرې دي او ټولې په سورۃ الفاتحه کې راجمع شوې ځکه دې ته ام الكتاب ویلي دریم قول د حسین علی رحمت الله علیه شیخ المشایخ او دا هغه قول نو د حضرت علی ته رسول او چې دا هغه نقل دي چې قرآن کې څلور قسمه بیانېږي یو د الله خالقیت چې خالق هغه دی بل د الله تربیت چې پالنه هم هغه کوي مربي او دریم برکات ورکوونکی الله دی څلورم د قیامت د ټولو احوال مالک الله دا څلور دي چې د سورۃ فاتحه نه واخلي انعام پورې د خالقیت ذکر دی او سورۃ انعام نه تر کهف پورې دول سوراتونو کې د تربیت ذکر دی بیا د کهف نه تر سورۃ سبا پورې برکات دي سبا نه تر اخره پورې قیامت او احوال قیامت دي
دا څلور واړه په سورۃ الفاتحه کې شته کنه. الحمدللہ کی خالقیت سے کہ اللہ تو پیدا کون کے نو، رب العالمین کی تربیت سے، الرحمن الرحیم برکات دنیا و آخرت، مالک یوم الدین دیکھ دا قیامت سے څلور واړه تر دغه د پورا جمع کړی دي. ټول قرآن کې دغه بیانېږي. بعضې ډېر مختصر کړي چې نه دین خو د دوه خبرو نه جوړ دی، یو ته علم وایي بل ته عمل وایي. علم او عمل دا څیزونه دي. علم بیان شو تر مالک یوم الدین پورې. ځکه علم صحیح دای چې تعالی او پیژنې، د هغه صفتونه او پیژنې، د اسماء او پیژنې، معرفت د ذات او د اسماء او د صفاتو دا دې پورته. ورپسې د عمل مقام شروع شي، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا. یو علم دی بل عمل دی. هغه دواړه په سورۃ فاتحه کې راغلي نو لکه ټول دین چې پکې راجمع شوي. دیو جن دا حدیث کې راغلی و چې الله رب العزت دنیا ته یو سل او څلور کتابونه نازل کړیو. دا غسل واړو علم یې په دې څلورو کتابونو کې یې خېره چې تورات، انجیل، زبور، فرقان، قرآن چې دی. بیا د دې څلورو واړو علم په قرآن کې یې خېره. تورات، انجیل او زبور ټول وی په دې کې پراته دي قرآن کې. بیا د قرآن کریم ټول علم او اصول چې دي ناغه په دې چواله مفصل وتوي. دا و سورتونه چې مخکې دي، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف او سوره انفال او توبه په یوې حساب دي. دې ته په اصول کې چواله مفصل وي، په دې کې ټولر صحیح دي او د دې علم یې ټول بیا په سورۃ الفاتحه کې خېره نو. ذکر ته ام القرآن وی، ام الكتاب وته وی. چې څنګه الله وی ولقد اتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. دا سبعا کې دا درې ترجمې وی چې ته مراد وو آیاتونه سورۃ الفاتحه دي. سبعا یته مراد دا و سورتونه دي اول چې وګدوګد دي، سوره توبه، انفال سره او سوکتنا او حوامیم اخلي و حوامیم دي. دا ټول حوامیم خلاصه او سوره زمر کې راغلي ده چې فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. دغه کې راجمع کړی ده او دغه راوسته ده بیا په سورۃ الفاتحه کې چې ایاک نعبد د اخلاص هغه معنی کړی ده. خو په ابجدو کې انته مخلصین او اخلاص ویلو کنه، دلته اختصار وکړو په ایاک کې راوسته چې دا ولې مخ کې شوی دی. ځکه دې کې د اخلاص معنی پرته ده. ایاک نعبد خالص تا عبادت نه په یو جمله کې را لغار سره سبا سبا جو اټول پدې کې راغله. نو ګوره چې څومره کوشش کینو مضامین ټول دې تراجمه کیږي. نو ځکه ته ام القرآن وی دا نومو د دې نوم دا وجه او بحث کې زیات کړو مفسرینو. دولسم نوم یو سبع مثانی چې سورۃ حجر کې راغلي. هغه و آیاتونه چې مکرر راځي بیا بیا راځي، یا دی وجنه چې نزول یې هم په مکه معظمه کې شوی دی او یې مدینه منوره کې شوی دی. بعض ویلو چې حسن بصری رحمت الله علیه وی چې دا سورۃ مدنی دی. یو ګور لوی عالم دی او در غلطي وکړه، الکه غلطي نه کړې، دا مکی دی او مدنی دی. مشهور خبردار چې دا په مکه کې نازل شوی او مدینه کې نازل شوی.
ځکه ورته مثانی وي که نه، یو معنا ده. نزول کې تکرار دی. دیارلسم نوم یې الاساس، اساس بنیاد ته وایي. دا د ټول قرآن بنیاد دی. ځکه چې دې کې هغه اصول معلوم کړل، نو وروسته به قرآن کې بیا نظر لګي. دې کې دا فایده ده که نه، بنیاد دی. څوارلسم نوم یې الرقیه، دم ته ویل شي. دا د حدیث ته وایي نه چې صحابي دم اچولې او سړی ښه شو، بیا د هغې نه ګډې بېزې پکې هم راوستې. ځکه حضرت شیخ ویلي چې دا مبسوط کې لیکلي د امام سرخسی چې د کافرو مال که ستا لاس ته په هره طریقه راغی نو غنیمت دی، که په جنګ دې ترې نه واغستو، که هغې دغسې کاتو نیغ نیغ او تا ترې نه راوړو، دا غصب نه دی، غنیمت دی. که په دم دې ترې نه واغستو، دا دلیل نشي کېدی چې وګوره اجرت یې واغست په قرآن باندې. نه وایه دا دم و، هغه د ثواب دپاره نه وه ویلې. ابو سعید خدري سورة الفاتحه د ثواب دپاره نه وه ویلې، د دم دپاره یې ویلې وه. نو د دم مثال د ډاکټر د انجکشن او د ګولۍ، هغې خلک پیسې نه اخلي. دغه هم جواب و، دا جوابونه یې کړي وو چې دا اجرت کې نه راځي. پنځلسم نوم یې دی سورت سوال، ځکه دې کې الله رب العزت موږ ته د سوال طریقه ښیي چې سوال د الله نه کوئ، نو اولې صفتونه بیان کړئ مالک یوم الدین پورې. بیا خپل عاجزي ذکر کوي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، چې الله ستا بندګي کوو، ستا غلامان یو، ستا خادمان یو، او ستا نه هر څه کې مدد غواړو. بس چې څه وي نو تا ته چغه وو چې الله. سورت سوال. شپاړسم یو سورت شکر، ولې ځکه دې کې کلمه د شکر راغلې ده. الحمدلله کلمة الشکر، دې د کلمه د شکر ویل شي. ولسم نوم یو سورت القرآن العظیم، دا آیت سورت حجر کی راغلی وکنه. سبع مثانی و توموی، القرآن العظیم و توموی. دا سورت الفاتحه نمونو بعضو شلو پوری یاد کړي، خو برحال څومره چې نمونه زیاتېږي نو دومره دا یو سورت فضیلتي، نو دیو جنم فضیلت ته سورت الفاتحه. او بل چې دی کې الله رب العزت سره جمع کړي دي دا ولنه تر اخره پورې، دا ټول داغه د ذات سره، داغه د صفاتو سره، داغه د افعال سره تعلق ساتي، داغه د توحید اقسام دي پکې ډېر. دغه د الله توحید څو قسمه دی، یو توحید د الوهیت وی الحمدلله، بل ته توحید د ربوبیت وی رب العالمین، او دا د ذات او د صفاتو، توحید د الوهیت او د ربوبیت او د ذات او د صفاتو. نو الله پکې خپل ذاتی نوم ذکر کړی دی. رب العالمین یو صفت ته، الرحمن الرحیم بل صفت ته، مالک یوم الدین بل صفت ته. دیتا اسماء او صفات وی، اسماء حسنا او طویل صفات او طویل شي. او بل دې توحید د افعالو، افعال دا مطلب چې د دې رب نه تربیت جوړ شي، د رحمان نه رحمت جوړ شي، د رحیم نه رحیمیت جوړ شي، د مالک نه مالکیت جوړ شي، نو عموم پیدا شي. دا د الله افعال دي. تربیت څوک کوي؟ الله کی. رحمت څوک نازلی؟ الله نازلی. او ملکیت د چا دی؟ چې تعبیر ته نه په مصدر سره وشي، دې ته ویل شي توحید د افعالو. اټولې په دې کې راجمع کړي دي.
د وحدانیت مسله به کې تفصیلی ده، د نبوت مسله به کې تفصیلی ده، ځکه نبوت یې په دې ټولو کې ثابت کړی دی چې الوهیت نشي پیژندې که پیغمبر نه وي راغلی، الحمدلله. تربیت نشي پیژندې که پیغمبر نه وي راغلی، رحمانیت او رحیمیت چا نه پیژند که الله پیغمبر نه وي رالیږلی، مالکیت دغسې عبادت او دغسې استعانت دا ټول په دې کې مونږ محتاج یو چې الله پیغمبر راولي. دغسې هدایت مونږ نه پیژندو چې هدایت څه ته وایي، دغسې مونږ نه پوهېدو چې د الله د انعام لایق څوک دي او د الله د غضب لایق څوک دي. په دې کې مونږ پیغمبر ته محتاج یو، هغه مونږ ته وښو چې د انعام لایق دا دي النبیین او صدیقین او شهداء، او د قهر او د غضب لایق دغه دي انعمت علیهم مغضوب علیهم. په دې ټولو کې مونږ محتاج یو پیغمبر ته، ځکه یو د یو ته رحمت للعالمین ویلي دي او بل ځای کې ویلي چې وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. د عذاب او د ثواب په دواړو کې مونږ پیغمبر ته محتاج یو. وی دا 108 قسمه تقریبا د دې نه نبوت ثابت شو او دغسې د قیامت اثبات. دا اصولو هغه ټول یې په دې صورت کې را جمع کړي دي. سورة الفاتحه دا ولنه تر اخره پورې د ذات او د صفاتو بحث او ډېر زیات بحث په دې باندې علامه ابن قیم کړی دی. خپل یو کتاب کې مدارج السالکین ورته وایي، نو د هرې خبرې نه د الله وحدانیت را ایستلی دی تر اخره پورې چې مغضوب علیهم او الضالین. ان شاء الله سلګونی تفصیل دی کې دی، بیا سبحان روان ترجمه شروع. واخر دعوانا الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. اللہ رب العزت خپل کلام محمد باندې شروع کو او حدیث کې راځي چې حمد الله رب العزت په خپل ځان باندې هغه وخت کې ویلو چې دنیا لا نو پیدا کړي او خلق من کړو چې تاسو د خپل ځان حمد نه وایي. څنګه سورۃ نجم کې راغلیو فلا تزکوا انفسکم، دا مطلب چې حمد زما صفت دی، دا زما سره لایق دی، زما سره مناسب دی. تاسو به د خپل ځان صفتونه نه کوئ، که خامخا سوای نو خپل عاجزي کوئ. ځکه د بنده سره تواضع ډیره مناسب ده. من تواضع لله رفعه الله. څومره چې یو بنده خپل ځان عاجز وګاڼو نو الله به اوچت کړي. اول کې به ورسره دا مرادي لکه مفسرین چې وایي چې قولوا الحمد لله رب العالمین، دا ورسره چې بندیان وایي چې ما د خپل ځان صفت کړی دی په الحمد سره، تاسو هم زما صفت وکړئ په الحمد سره. دا بندیانو کلام دی چې دی دا سوایي چې الحمدلله رب العالمین تر اخره پورې. نو دا هم پکې راشي ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولکه چې دا د الله خپل کلام داسې وی چې هغه وینا کولې او تکلم یې کولې، هغه به څنګه وی چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، هغه د عبادت نه کوي، نو د چا نه استعانت غواړي. بیا په اعتراض راځي. دیو جن علماء دا ویلي چې قولو ور سره یې چې بندیانو
ادری کے مانزتا یا اسی والحمدللہ رب العالمین اللہ دا صفت کوئے حمد وائے علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی دا الحمدللہ کلمہ دا شکر دا شکر کلمہ اکثر پاگا وقت کی ویلی شی کہ اللہ پہ انسان باندھ نعمتو کی داغی پہ مقابلہ کی الحمدللہ ویلی شی سو جدید نعمتو نہیں وقت کو وقت باندھی تازہ تازہ خوراکو کی الحمدللہ ہوئی اطعمنا و سقانا دغه نور نعمتونه چې الله د دې په حق کې کوم دعاګان نازل کړي او یو هغه نعمتونه دي چې هغه په انسان باندې د اول نه د ابتدا نه شوي دي چې د هغې شکریه دی نشي ادا کولی نو ځکه هر وخت کې به الحمدلله وایي د دې وخت نشته دی او نه دا پوره کېدی شي انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په خاص وختونو کې دا حمد د الله ویلو وی آدم علیہ السلام چې پیدا شو نفعات پیسا اپرانجه وکړو فقال الحمدلله نو دی وی چې الحمدلله ولې دا یو نعمت ته او دا ډېر لوی نعمت ته ځکه د دې هو د انسان په اختیار کې نه صاپا اپرانجیو کې نو کدی سره سنور تکلیف راغلی وي دیگه وارسشته دی نو چې بخیر خیریت سره وشو نو الحمدلله یوي شکر دی الله چې دا دماکه په خیر خیریت سره وشوه امونږه تکلیف نه بچ نبی علیہ السلام ویلو چې الله د بندنه په لږه خبره رضا کیږي روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنہ هغه دا چې ان العبد ان یاکل الاکلة فیحمده خوراکو کی نوی چې الحمدلله او یشرب الشربة شربة فیحمده یا بوس کی نو حمد وی چې الحمدلله والله رضا شي ان الله لا يرضى عن العبد دا لږه خبره لیکن الله په نسبت باندې ډیره لوی خبره حسن بصری رحمت الله علیه ویلو ما من نعمت الا والحمد افضل څومره نعمتونه چې الله په دنیا کې کړي په انسان باندې او دې الحمدلله وی نو دا الحمد ډیره بهتره دا غي نعمت نه ځکه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ویلو چې نبی علیہ السلام ویلو چې الله یو بنده باندې نعمت وکي ارڅنګ چی که صحت ولا ورکی کمال ولا ورکی اولاد ورکی که خوراک اوس کاکو کی ارڅومره نعمت چی او دی وی چې الحمدلله الله رب العزت وی چې زموږ نعمت د دې په مقابله کې ما ته ډېر کم ښکارا شو چې دې بنده کومه کلمه وي او دا کلمه د هغې نه افضل ده هغه ډېر کم ښکارا شو بیا یې ویلي چې که دا ټوله دنیا چې په دې کې څه دي دا زما د یو امتي په لاس کې شي یوازې د هغه شي او بیا دې ووایي چې الحمدلله شکر دی چې الله ماله دومره ټوله دنیا راکړه لکانت الحمد افضل من ذلك نو دا ټوله دنیا هیڅ شی نه دی او زه چې کوم الحمد وی دا د هغې ټولو نه بهتر ده عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وی چې یو بنده د الله رب العزت څه کلمات وی چې الحمدلله کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك الفاظ وینو الحمدلله کما ينبغي
لجلال وجهك وعظیم سلطانك. فعضل على الملائکه، دا کلمې په ملائکو باندې ګرانې شو چې د دې څه ولیکو. ویلاره الله ته او تاسو یو کو چې یو بنده دی هغه داسې کلمات وی چې مونږ نه پوهیږو چې دا په حق کې څه ولیکو. الله رب العزت وی چې څه وی څنګه کلمې وی تاسو ما ته وایي. الله ته معلومه واخو تا تاسو یې تنادي د پاره کوو چې دې عاقبت و توفیق هغه دا سوي چې الحمدلله کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. دا سوي نو الله رب العزت وتوي چې بس اكتبوها كما قال، چې د سویلی د غولي کې انور چې کله دې راشي نو زبو ول بیا دې بدله ورکوم. هغه د لیکلو شي نه ده چې کله ما سره ملاقات وکي زبو ول بیا هغه عوض ورکوم. دا عظیمه کلمه کنه. ځکه نبی علیہ السلام یو حدیث کې ویلو چې طهور شطر الایمان، پاکواله هنیم ایمان دی. والحمدلله تملأ الميزان، او چې الحمدلله دی وینو د میزان تل ډکه شو. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض، او چې سبحان الله والحمد لله دی وی او چې زمکه نه تر اسمانه پورې څومره خلا ده اټول ډکه شو. بیا به کې د بلې کلمې ځای نه وي. نو کدور پسې وی چې لا اله الا الله، نو هغه بیا اسمانونه شلی او ځان لږه کوي برځي. دې کلمو کې دومره دا باقیات صالحات دي کنه. ولکه صحیح مؤمن او مسلمان یې چې وي الحمدلله څه مطلب؟ د الله د کمال صفاتونه، د الله د الوهیت صفاتونه خاص دي باغ پورې. د الله د الوهیت صفاتونه څه دي؟ یو دا ده چې یو قوم باندې ډېر لوی نعمتو کی، باران پیو کی، ملک آباد کی، رزق ول زیات کی، دا د کمال صفت ده. یا داسو کی چې یو قوم بدبختی، سرکشی، باغیانی او له هلاک کی، داوم د الله نعمتي پاتې خلق باندې. ځکه نوح علیہ السلام تویلو چې کله داغه قوم هلاک شو، چې نوح علیہ السلام کله چې ته کشته توختی او کیناسته نو وایي چې الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين. شکر دې الله چې موږ دې بچ کړو دې قوم ظالمانو نه. یا الله رب العزت نعمتو کې ابراهيم عليه السلام له اولاد ورکړو، اگر کډیره زمانہ پسو هغه دقه وی چې الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق. شکر ادا کړم لوی نعمت د الله رب العزت. ازمو پیغمبر ته ویلو سورې بنی اسرائیل په اخر کې چې ته د الله حمد داسې ادا کوا. فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تبد الله حمد په دې طریقه بیانې چې کې بد الله د ذات تسبیح او صفائی د هر شریک نه، د هر ولد نه، د هر ضد او ند نه. دا بستا د حمد مطلبي. دغه سي حمد با جنتیان په هغه وخت کې وي چې جنت ته داخل شي. چې کله لور شي جنت ته نغيب وي الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. دا چې کله داخل شي او قدم کیږي نو بوای
نو چې بیا فکر وکړي چې دا خو یو نعمت چې الله او چې مونږ یې داخل کړو، یو بل نعمت چې مونږ سره کم غمو چې څنګه بل ځای ته لوړ شو دا غي غم نه اخلاص کړو، نو بیا به وي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن. شکر دې الله چې زمونږ ډېر لوی غم لري کو، امونږ خپل مهمان خانه ته راوستو. ان ربنا لغفور شکور فاتور کی ویلو څلور درشم کې دا د نعمتونو ځای دی. بیا دریم مقام هغه دی چې جنتیان یو بل سره کینی ډېر وخت خبرې وکي مجلس، او بیا کله پاسی کور تزي هغه وخت کې به موږ وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. دې سورۃ یونس کې ویلو لسم آیات کې چې د جنتیانو آخري خبره به جنت کې دغی چې الحمدلله. دا د الله صفاتونه دي کنه، خاص صفاتونه د کمال صفاتونه دي ته ویلي چې هغه بل څوک نشي کولای بغیر د الله نه، بل څوک نه چاله سور کول شي نه هلاکول شي، نو ته د ګناو نه معافي کول شي، نه جنت ته بوتل شي، نه د جهنم نه بچ کول شي. نو الحمدلله صفاتونه د کمال خاص الله لره دي. رب العالمین چې تربیت کوي د مخلوقات. ځکه انسان چې کله پیدا شي، یوازې انسان نه، هر شی چې پیدا شي نو بیا د رزق په طلب کې د خوراک انتظام ځان لکوي. نور پسې رب العالمین وي چې څنګه مې پیدا کړې نو د رزق ذمہوار دې زېما، کاغه رزق جسمانی وي کاغه رزق روحانی وي، نو زه به تربیت کوم. رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات ته تربیت کون کې د مخلوقات ته. عالمین چاته وي؟ وګوره دا جمع ده، او واحد یو عالم، او عالم ما سوى الله. د الله نه سوا چې خپل سدي که اسمانونه دي که زمکې دي، ملائک دي که انسانان دي که جنات دي که حیوانات دي، جمادات تی نباتات تی، دا ټول دیتا عالم وینو. نو دا یوم بسو چې ویلې وی چې رب العالم، خدا عالمین جمع ولې وی وی دغه قسمونو د وجنه وی چې قسمونه خو ډیر دي کنه. ملائک یو قسم دی، انسان بل قسم دی، جن بل قسم دی، حیوانات بل قسم دی، یو شان خو نه دي کنه. نو ځکه قسمونو ته اشاره وکړه چې هر شی الله د بل نه بل شانته بدل پیدا کړی. نو د عالمین اطلاق کله قرآن کې صرف په جن او انس باندې کیږي، دې ته عالمین وایي. کله کله سورہ فرقان کې ویلو چې شروع کېدو تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. برکت والا دی هغه ذات چې قرآن یې نازل کو په خپل بنده باندې څه دپاره چې شي يرون کې دپاره د عالمین او عالمین څوک انس او جن، او دې ته رالیږلی شوی نو دې یرینو بل څوک خو نشته، انس او جن. دلته ترې مراد د عالمین نه خاص دا دوه قسمه مراد دي. کله دین عام مرادي اسمانونو والا او زمکو والا، عام تینا مرادي اسمانونو والا او زمکو والا. دا خو ډېر راغلی قرآن کې، او خاص کر سورۃ شعراء کې 30 آیات کې اسمانونو او زمکو یاد کړي چې دا عالمین دي. کله په هر مخلوق باندې
چې په دې ځمکو اسمانونو کې څه پیدا کړي دي چې مخلوق ورته ویل شي، هغې ته عالمین ویل دي. اعراف کې وایي 450 کې الا له الخلق والامر، الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمین. الله پیدا کولم کوي چې څه ګوره مخلوق دغه پیدایش دی، او الله فیصله هم کوي په دې کې. امر د الله فیصله ته وایي، دې ته رستو عالمین ویلي چې فتبارك الله رب العالمین. رب العالمین دلته بهتره معنا انس او جن واغستې شي نو بهتره، او یا عام واغستې شي ځکه تربیت د الله دوه قسمه ډېر قسمه دی. تربیت د بدن هم کوي، تربیت د روح هم کوي. تربیت د انسان چې څومره ضروريات دي دا ټولو تربیت کوي. الرحمن الرحیم، هغه ذات چې به حد مهربان نهایت رحم والده. دا دو صفتونه د الله رب العزت هغه پسې ذکر کړل ځکه چې تربیت د انسان شي دی بیا محتاج ای برکت ته چې لویږي، یا ته د دنیا څوک انسان جوړیږي یا د آخرت، دا دواړه د الله برکات دي. الرحمن او الرحیم دې کې فرق دا دی چې رحمان ډېر عام دی، دی دنیا سره لګي. الله رحمت مسلمانانو مشتا په کافرانو مشتا، په دې دنیا کې په ټولو باندې دی. او الرحیم خاص رحمت یې په آخرت کې په مؤمنانو باندې. یو فرق یې دا دی. دویم دا دی چې رحمان هغه رحمت ته وایي چې هغه په ذریعه په واسطې سره یي. لکه دې دنیا کې چې الله بنده باندې رحمت کوي نو څنګه کوي؟ په ذریعه په واسطې سره کوي. دا څه چې پیدا کړی دی د رحمت لپاره پیدا کړی، که هوا ده، که اوبه دي، که نور دی، که اسمان دی، که ځمکه ده، دا اسباب د رحمت دي. نو په دې طریقه انسان باندې خپل رحم کړی او رحیم یې هغه ته وایي چې هغه کې واسطه نه وي. هغه الله قیامت کې انسان له خپل دغه خپل طرف نه خپل رحمتونه او برکتونه ورکوي، واسطې او پکې نه وي. ځکه مخکې رب العالمین وایي هغې کې صرف دا اشکال و چې کله خو یو بندوم د بل تربیت کوي، د خپل غلام تربیت کوي، د خپل اولاد تربیت کوي، د خپل نوکر او د مزدور او د دې خلقو تربیت کوي. دا یو اشکال وکنه. رب العالمین صفت د الله دی. الرحمن الرحیم کې دا غي جواب وکړو چې نه د بنده تربیت څه خبره، هغه کې څومره نقصانات دي. یو نقصان دا دی چې هغه ستا تربیت کوي نو د څه غرض دپاره یې کوي، هغه دې دپاره تربیت کوي چې دی به رالوی شي او دی به سړی شي، نو زه به دمه شم. وګوره خپل غرض یې وپاک کړه، د الله غرض نشته دی. دویمه دا ده چې بنده د بل تربیت کوي نو د ده په مال کې دولت کې کمی راځي که نه؟ د الله خزانو کې کمی نه راځي. درېیمه دا ده چې د بنده تربیت کله یي او کله نه، ولې چې خوشحاله وي نو هر څه به ډېرې تربیت به یې کوي، او که خفه شو بیا به یې په ډاګه باندې پرېږدي. نو الله داسې نه کوي، هغه په هر حالت کې د مخلوق تربیت کوي. دغسې بنده به د چا تربیت کوي؟ خو یو تن به کوي، د دوو به کوي، د لسو به کوي،
او الله د ټول دنیا تربیت کوي. الرحمن الرحیم دا مهرباني بل شانتی ده. هغه ذات چې عام رحمتونو والده په دنیا کې، او هغه ذات چې خاص رحمتونو والده په آخرت کې. حدیث کې راغلی چې د الله سل رحمتونه دي کنه، دا یو یې دنیا ته را لېږلې او یو کم سل یې آخرت ته پرېښي دي. هغه یو رحمت چې مونږ ګورو نو دغه بے حد او بے انتها دی، ځکه د هغې یو رحمت تقاضا وګوره نو کله الله رب العزت حضرت مریم ته وایي چې زه یې دله در کومه. سورت مریم کې 20 کې او ته دا مو وایې چې زما به څنګه ځي پیدا کېږي. لم یمسسني بشر ولم اک بغیا. ولی ولنجعله آیة للناس ورحمة منا. دا خو زه رحمت در کومه. څومره لوی رحمت و د عیسی علیه السلام پیدایش. او کله ایوب علیہ السلام تویلیو چې مرض ته نه لري کو وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمتا من عندنا. هغه ته دغه رحمت اومنتو چې ټول اهل او دغه مثل نور پیدا شو. نبی علیہ السلام په حق کې ویلي سورۃ انبیاء کې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مونږ دنیا ته لېږلې ته رحمت د ټولې دنیا دپاره. یو سلوم کې ویلو دې رحمت ته وګوره، دا یو رحمت ته چې د خلاصي نه دی چې د نبی علیہ السلام را لېږل دنیا ته څومره لوی رحمت و. ذوالقرنین دیوال جوړ کو یاجوج و ماجوج ته، نو بیا یې وی چې هذا رحمت من ربی، دا رحمت د رب زما چې ما باندې وکړ. نو دا یو رحمت ته او غار چا ته رسېدلی دی، څه حد او څه انتها نشته دی. مالک یوم الدین هغه ذات چې مالک دروازې د فیصلې دی، مالک دروازې د بدلی او د جزا دی. د څلورم صفت ته آخري الحمدلله یو رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تر دې پورې دا حصہ په سورۃ الفاتحه کې دې ته د الله یې سویل چې حدیث کې راځي چې ما بنده سره مونږ تقسیم کړی دی، صبرخه پکې زما ده او صبرخه د هغه ده. هغه دا سورۃ الفاتحه یادوله دې تقسیم کړی وه. تر دې پورې د الله یې څه شوه د هغه صفتونه شو څلور رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ورپسې بیا هغه حصه ده چې هغه مشترکه ده، بنده عاجزي کوي خپل رب ته او خپل رب په هغه باندې رحم کوي، قبولیت ولا کوي. امام رازی رحمت الله علیه وی چې دې جملو کې ډېر ښایسته ترتیب دی چې اولی الحمدلله وی څه مطلب، بیا رب العالمین وی څه مطلب، بیا الرحمن الرحیم وی، بیا مالک یوم الدین وی. دا الله معنا دلته کې خالق دی، دا الله معنا دلته کې خالق دی. شیخ د پینډه بوي یو قانون به دلته پیش کاو چې دا خدای الله د ذات نوم دی، اسم د ذات و تویل شي. نو خالق ته نه څنګه اخلو، هغه یو صفت ته، نو دې سم نه صفت څنګه غوستې شي. ودا یو قانون دی چې کله یو بنده
په یو صفت کې دومره مشهور شي چې ټوله دنیا پیژني، هغه ته بیا څوک نوم نه اخلي، نوم ورته نه اخلي، نوم بیا چا لاړ ورځي هم نه، بس په هغه صفت باندې یادېږي. هغه صفت یې دومره شهرت ته ورسي نو لکه دا شو دنیا کې حاتم طائي هغه په سخا باندې مشهور و، دا هغه نوم دومره چې واغستی شي نو دا نه وي څوک چې دی نوم دی، وي دا به سخي ته وایي نو. او چې څوک په دنیا کې سخاوت کوي نو خلق وایي وي دا حاتم طائي دی. نو هر یو حاتم طائي دی خو یو سړی و پخوا مړ شوی دی، نور کم دی نه، دا هغه صفت پکې راغی، صفت یې دومره شهرت ته ورسېد. یا حضرت علی چې په شجاعت کې انتها ته رسېدلی و، نو دیو جنب نوم یې دومره نه دی استعمال شوی لکه هغه صفت چې استعمال شوی دی. څوک ورته شیر د خدای ویو، څوک ورته نشان حیدري او دا صفتونه ولي، هغه صفت یې دومره مشهور شو. یا دا یو مقوله ده چې خلق وی لکل فرعون موسی، د هر فرعون دپاره موسی شته، نو بل فرعون خو نشته نه بل موسی شته. د دې څه مطلب شي چې کلو یې په داخل کو، د دې دا مطلب شي چې اوس د فرعون نمراد باطل پرستی او د موسی نمراد حق پرستی. نو مطلب دا شي چې د هر باطل پرست دپاره الله حق پرست پیدا کوي. یا خلق نوی سکل دورانه دا خو وجه ته پخوا تېر شوي، خو هغه صفت یې دومره شهرت ته ورسېد. نو ځکه چې الله ذکر شو نو مراد تېنه خالق شو، ځکه د الله دا صفت ډېر شهرت ته رسېدلی، لکه د الله نوم دی خو لیکن مراد تېنه صفت دی. نو امام راضي وی دی کې دا مطلب شو چې خلقتک انسان ته مې پیدا کړی، فحمدنی زما حمد کوه. بیا وی چې پیدا مې کړی نو ربیتک، بیا مې ستا تربیت وکړو، نو زه رب العالمین شوم. وعصیت فسترت علیک، زما نافرمانی دې وکړه نو ما در باندې پرده واچوله، نو انا الرحمن، نو زه رحمان شوم. ثم تبت فغفرت لك، بیا دې توبه ویسته نو ما ته معافي وکړه، نو فانا الرحیم، زه رحیم شوم. او ثم طلبت الجزاء، بیا دې زمانه بدله غوښته، زمانه دې سوالونه کول، نو ما دله درکړل، نو انا مالک یوم، زه مالک یوم الدین شوم. نو ټول کارونه مې ستا پوره کړي دي که نه، چې پیدا مې کړې نو الله شوم، چې تربیت مې ستا وکړه نو رب العالمین شوم، چې پرده مې در باندې واچوله، ډېر غلطۍ دې وکړې، ډېر خطاۍ دې وکړې، خو ما در باندې پرده واچوله، نو زه رحمان یم. او تا معافي وغوښته او ما درته وکړه، نو زه رحیم یم. او بیا دې ما نه د خپلو عملونو بدله غوښته، نو مالک یوم الدین، نو ما خو ټول کارونه کړي. نو ته داسې وکړه چې ما سره وعده وکړه چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولې بل څوک شته؟ زما بندگی وکړئ خاص. آخری صفت یې مالک یوم الدین ذکر کو، ځکه په عبادت او استعانت رستو مرتب کړل. دا مشهور صفت ته د الله رب العزت مالکم راضی، ملکم راضی. د بعضې قرات کې ملک لفظ راضی،
خو مالک د هغې نه ډېر اوچت دی. ځکه وایي مالک هغې ته وایي چې تا له درکوي خو ستا نه په تمه نه دی، هغې ته مالک وایي. او ملک هغې ته وایي چې خو ځای ته ورسېد او کرسۍ ته ورسېد خو هغه ستا نه غواړي، کله در باندې ټکسونه لګي او کله در نه جرماني غواړي او کله در نه څه غواړي. نو ډېر فرق دی په میان د مالک او د مالک کې که نه. دیو جن حدیث کې راغلیو چې سفیان ثوری رحمت الله علیه ویلو چې اخنا او اسمن ډېر بد نوم او ناکاره نوم څه دی؟ ملک الاملاک او ملک الملوک، دا نوم کې ښودل چاته. هغه بیا وی لکه شاهان شاه، دا نوم کې ښودل. دا خاص صفت د الله دی، بل څوک بیا نه کوي. یوم الدین، دین څه ته وایي؟ دین اسلام ته هم وایي. د یو معنا راغلی قرآن کې اسلام، ان الدین عند الله الاسلام. دین بدلی ته هم وایي، بدله ورکول. لکه دلته چې راغلی دی هغه ورځ چې په هغې کې به خلقو ته د خپلو اعمالو جزا او سزا ورکولی شي، بدله به ورکولی شي. نو مالک یوم الدین یې ورته وایي، د جزا او د سزا مالک. او دین په معنا د قبضې سره هم راځي. اینا لمدینون، قیامت کې به د قیامت انکار خلقو کو. ویلیو چې کله مونږ مړ شو او خاورې شو اډوکې شو نو بیا به مونږ د الله په اختیار کې راځو. اینا لمدینون، د الله قابو کې به راځو. دین په معنا د توحید سر راځي. لکه سورۃ بقره کې راغلی 256 کې لا اکراه فی الدین، عقیده. په عقیده کې زبردستی نشته، ځکه کېدی نشي. زبردستی خو چې ته په یو بنده باندې کوې نو د هغه په خلاصو خپو په ژبه په دې به وکړې، نو په زړه یې خو نشي کولی. د هغه په زړه کې چې هر څه ته نه خبر دی به زبردستی کېدی نشي. دا بیا یو سړی په خپله خوښه باندې وایي، هغې ته عقیده ویلی شي. دین په معنا د طاعت سر راځي، عبادت د الله کول. سورة توبه کې ویلو د یهود نصارا په حق کې چې ګوره ولا يدينون دین الحق، دې د الله بندګي نه کوي په صحیح معنا کې. دین په معنا د حد جاری کولو سر راځي. سورة نور کې راغلیو چې کله تاسو کوړی ورکوئ سل نو ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولې نرمیونه کوي د الله په دین کې، د الله په قانون کې، په حد جاری کولو کې. دین په معنا دعا سر راځي. سورة مومن کې ویلو 14 کې فدعوا الله مخلصین له الدین، الله ته आवाज وکړئ خو په اخلاص سره. دا आवाज کول الله ته دا دین دی کنه، دین یې ورته ویلي. ادي په کې دا ډوي حسابي نه وی دا څه خبره که سړی بل چاته आवाज وکړه کنه. دا معنا چې دلته کې کوو چې مالک یوم الدین په معنا د جزا او د سزا سره. دا سورۃ ذاریات کې راغلی او شپږم آیات کې چې انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جزا او سزا به واقع کیږي، قیامت رښتیا ده. دا یې څه د الله رب العزت صفتونه د کمال. نو اوس بنده خپل عاجزي کوي الله ته، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اقرار کوي چې الله ما وپېژندې، په دې څلورو صفتونو سره مې وپېژندې چې ته خالق یې، ته رازق یې، ته رحمان یې، ته رحیم یې، ته مالک یې. داسې مې وپېژندې چې لکه په سترګو دې وینم. نو ایاک نعبد، خطاب ورسره شروع کړه، خاص تا
دا خبره خو علم هغه چاته کوي چې ورسره مخامخ ولاړي که نه دا ولې خطاب وکړو ځکه چې الله رب العزت په دې خپلو صفتونو سره بنده ته داسې معلوم شو لکه چې بلکل دی یې ویني او حاضر وي حدیث دا معنا وکنه چې نبی علیہ السلام نه تپوس شو چې احسان څه ته وایي مل احسانو نبی علیہ السلام احسان دی ته وایي چې ان تعبد الله کأنک تراه چې ته د الله عبادت په داسې توجه سره کوې لکه چې تی ویني دا اول مقام دی فإن لم تكن تراه فإنه يراك که دوره توجه نشي کولی نو دوره خو کم از کم ووایه چې الله ما ویني دې دی کې هغه اول مقام ذکر کوي ایاک نعبدو کې چې مانځه کې به دومره توجه پیدا کوې چې لکه ته الله سره خبرې کوې دا ډېر اوچت مقام دی د مانځه شان ولې ډېر اوچت دی ځکه دې ته معراج ویلی شي که نه لکه نبی علیہ السلام چې تللی و معراج ته دا مونځ د هر مؤمن معراج دی دی چې نیت وتړي نو بس د الله دربار کې حاضر شي او خبرې شروع کړي او چې سلام وګرځي نو بس راووتو د الله دربار نه راووت کلام خلاص شو معراج ختم شو دیو جنا علماء لیکلي چې دا څومره چې نبی علیہ السلام د دعاګانو ویلي دي چې دا دعا وایي کوم وخت کې قبليږي نیمه شپه کې او د فرض مانځه په آخر کې نو آخر نه مراد وي مانځه کې دننه چې سلام دې راني ګرځولې ولې چې سلام دې وګرځاو خو ته راووتې نو بیا څه کوې دا قبليږي خو دغه وخت کې چې ستا معراج شروع دی ستا کلام او ذکر مذاکره الله سره شروع دي نو دې وخت کې قبليږي سوال وکړه چې لا سلام دې نه ګرځولې چې سلام دې وګرځاو خو ته راووتې نو اوس څه کوې هغه شان خو اوس نشته هغه مقام اوس نشته یا الله خاص تا بندگی کو او خاص تا نه مدد غواړو دا دوه جملې ذکر کړې ایاک ذکر مخکې کو چې جګړه په عبادت کې نه ده دا اول نه چې دا دنیا ته دین راغلی دی او جګړه شروع شوې ده څوک مسلمانانی او څوک کافرانی څوک د الله دوستانی او څوک یې دشمنانی څوک د الله په نوم باندې ځان قرباني جان قرباني او مال قرباني څوک د شیطان په نوم باندې نو دا جګړه راکړه دا جګړه دې په څه کې وه دا جګړه په عبادت کې نه ده چې ګنې دا یو وایي چې زه عبادت د الله نه کوم او دا بل وایي چې کوو به نه جګړه په تخصیص کې وه چې دا یو ډله وایي چې عبادت به د الله کوو خو خاص کر او دا نور وایي چې نه ولې د الله به هم کوو د نورو به هم کوو دا خو ګوره دا هم د خدای اولیاء دي او نیکان دي بندیان دي الله ولا روزي ورکړي کنه دا څه باندې کو دي باندې خپه کو کنه دا جګړه صرف په دې کې و ځکه قران دې کې ایاک وي چې خاص تا عبادت وکړو د بل چانه او خاص تا نه به مدد غواړو د بل چانه نه ولې ځکه عبادت هر چا کو استعانت الله نه هر چا غوښتو لیکن تخصیص یې پکې نه کو الله یوازې کړي نو پکې نور یو مسر راوستیو مشرکین د مکی با چې طواف کو نو دا به ویښ کارا چې لبیک 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 لا شریک لک لبیک الا شریکا یا الله ستا دربار کې ولاړ یم ستا خدمت کې حاضر یم او دا اعلان کوم چې تا سره شریک نشته هو دا چې شریک در سره شته دی چې تا په خپل خوښه باندې د چا په زبردست نه
په خپل خوخه دی هغه اختیار ورکړي هغه ذمہوار ګرځولې دا څه در سره شته کنه دا تخصیص باطل کو کنه ځکه نبی علیہ السلام هغه ته وی چې بس آپ لمزه تر دې پورې وای چې لا شریک لک لبیک بس هغه بتلا په چې نه الا شریکن جګړه دقیق کې وها ځکه قرآن ایاکا مخکې کو چې ګوره خبره د تخصیص ده خاص تا عبادت کو خاص تا مدد غواړو عبادت ستوي انتهایی عاجزی تذلل لا ذلول تصير الارض انتهایی عاجزی تذلل ګور کما زمکه باندې په کما لار باندې چې خلق ډیر زی کنه مخلوق په چلیږي را چلیږي نو عرب سوی وی ارض معبد دا زمکه ویسه په خپو کې ریګمال کړه پیمال کړه ارض معبد هغه تولیدانو مخلی څنګه کې عاجزی او تذلل او تابعداري او تضرع پکې زیاته ده کنه عبادت یې دا ځای نه راغسته چې بس الله ته عاجزی کې انتهایی عاجزی دې ته عبادت وایي علامه ابن قیم دی یو معنا کړو د عبادت خپل کتاب کې چې عبادت څه شی دی العبادت عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية يقدر بها على النفع والضر چې ته دا عقیده او ساتې او دا علم راولې چې زما دا معبود چې دی د ده په ما باندې غیبي طاقت دی غیبانه طاقت دی داسې غیبانه طاقت چې د هغې د لاندې دی زما په نفع او نقصان باندې قادر دی هر وخت کې يقدر بها على النفع والضر دا عقیده به اول ساتې د یو د چا په حق کې بیا وی چې د دې عقیدې لاندې فکل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادة بیا چې ستا د خولې نه سواتو څه صفتو یا تا چغه وواله یا تا تعظیم وکړه په زړه باندې دا ټول په عبادت کې حسابېږي لکه زمونږ چې د الله په ذات باندې دا عقیده ده او دا شعور دی چې دغه په مونږ باندې یو غیبانه طاقت دی داسې چې هغه هر وخت زمونږ په نفع او نقصان قادر دی چې څه کوي نو کولی شي ذکر کو سوال کو کله وته ودریګو لاس په نامه باندې دا ټول په عبادت کې حسابېږي او بیا ویلو چې د بنده عبادت د الله چې دی نو هغه په دریو قسمو سره دی په زړه سره دی په بدن سره دی او په مال سره بس د الله د خپل عبادت د درې قسمه طاقت ورکړی دی په زړه سره به زما عبادت کې نو فکر وکړي په بدن سره به کې نو رکوع سجده وکړي او قیام وکړي او په مال سره به کې نو هغه به زکات هغه به صدقې هغه به کفاره هغه به نظر نیازی دا زما عبادت هغه آیات په سورۃ ال عمران کې ویلو چې اولو الالباب سوق دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم دا ذکر کوي په جبا او قیام او قعود او د په بدن باندې ويتفکرون فی خلق السماوات والارض او د زړه عبادت یې دا دی چې په دې اسمان نو زموږ کې سوچ او فکر کوي دا درې قسمه طاقت الله بندل ورکړي نو اوس صرف د زړه عبادت بیا درې قسمه ده یو محبت ته بل امید ساتل دي او بل یره کول دي دا ستاسو محبت عبادت د درې قسمه ده که محبت ته نو د زړه شی ده که یره ده نو د زړه شی ده که امید ده نو د زړه شی ده دا به د الله نه ساتي او د بدن هغه هم د درې قسمه ده رکوع ده سجده ده
او د ژبې ذکر دی دیم درې قسمه کړی او د مال غیم درې قسمه کړی زکات ته صدقات تی او کفارات تی زکات لازمی شی دی الله فرض کړی او صدقات اختیاری شی دی چې تاسو مرخصه او کفارات هغه دي چې الله در باندې نو لازم کړی خو تا په ځان لازم کړو تا دا کارو کنو کاغه کفاره وا کاغه نظرو نه خو الله نو فرض کړی استاد خلینو خاطر نو در باندې فرض کړو اوس به خامخا کې ایاک نعبدو یا الله دا ټول عبادت مونږ ستا کو غره د بل چا پکې څه شي نشته و ایاک نستعين خاصتان امداد غواړو استعانت دي کې اوسو قسمونه دي یو تویل شي نصرت مدد دا بد الله نه دویم دې توکل دا په الله باندې او دریم دې توفیق د الله نه بغواړو څلورم دې الدعاء چغوال الدعاء مخل عبادته دا څلور قسمه قران ذکر کړیو د نصرت په باره کې ویلیو سورته ال عمران کې یو سل شپږشتم کې چې ومن نصر الا من عند الله اے بدر والو کتا سلام ملائک راغلل نو په دې اعتماد مکوئ ځکه مدد د الله د طرف نه دا خاصه تاسو له الله زیر راولې وما جعله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر الا من عند الله استعانت او توکل په حق کې ویلي سورۃ ال عمران یو سلی او کم شپېته کې فاذا عزمت اے پیغمبر کله چې تا دې یو کار قصد کو فتوکل علی الله الله نه امداد توکل په الله کوه ډیرو لګو تمو ګور خو ورځ په الله به امداد کوي د توفیق په باره کې ویلو سورې هود کې او کم 90 وما توفیقی الا بالله شعیب علیہ السلام وی کنا چې زما توفیق په الله باندې هغه به مال توفیق راکړي زما خپل اسباب نشته ا دعا بارک خو ډیر آیاتونه خاص کر سورہ مومن کې اسوار لسم فدع الله مخلصین له الدین اے خلقو الله را مدد کې او بدا سے حال کې چې په اخلاص سره مخلصین له الدین دا څلور واړه په استعانت کې داخل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یالله خاصانه به امداد غواړو هر مسله کې خلق خامخه د ګمراهۍ لارې لټولې کنه په استعانت کې وګوره ځانې حدیث جوړ کړی چې نه دا حدیث ته وی چې اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا باهل القبور سلوکه ولا سم کړي وکړه چې تاسو ډیر حیران او پریشان کې په خپل کارونو کې نه امداد په قبرونو والو سره غواړي نو ته خو مانځه کوي چې ایاک نستعين تخصیص دې کړی نو قبور په کې څنګه راځي هغه حدیث وروړي چې هغه بل اتفاق کمزوري ضعیف حدیث او حدیث چې هغه سونی هغه پریخي دي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام وی چې اذا استعنت فاستعن بالله کله چې ته مدد غواړې نو په الله سره غواړه حدیث داسي چې خوشبوئی ته نزي تو پوښي چې دا صحیح حدیث دی ها و اذا سالت فاسال الله کله چې سوال کین دا الله نه کوا چې حق پرس پیرانی کرناري کتابونه په دې گواهی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله دا کتابونه په دې گواهی چې هغه وی چې بندا ته چې څو غواړې نو د الله نه غواړه د بنده په لاس کې خیر او شر نشته د بنده محتاج کېږي ما قرآن نه ګوري واستعینوا بالصبر والصلاة اے طریقې خولي ښه
چې د استعانت طریقې دا دي کنه هغه بیا د قرآن نو پیژنه راځي به ځای په ځای موږ نشاندهي کوو چې استعانت د آدم علیہ السلام وګوره سی ویلو ربنا آتنا فی الدنیا حسنة دا څه غواړه کنه استعانت د نوح علیہ السلام وګوره سی ویلو انی مغلوب فانتصر یا اللہ ز کمزور انتظام مدد کی استعانت د یونس علیہ السلام وګوره لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین وی قرآن دا نهیر شو استعانت خو بقرآن کې دی ویاک نستعین یې شرح یې کړی دا په دې سورتونو انبیاء کې وګوره صفات کې وګوره زکریا علیہ السلام استعانت وګوره د ایوب علیہ السلام استعانت وګوره د ابراهیم علیہ السلام استعانت وګوره دغه دی یا کنه استعین تفصیل کړی کنه او تزینو په قبرونو باندې ورلې چې فاستعینوا دا چا ویلو دا دعوه د سورۃ الفاتحه دې ته دعوه وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا بندگی وکړو عبادت وکړو هر قسم خاص تا نو مدد غواړو عبادت مخکې کې استعانت یې رستو کو علماء پارس کی خبرې کنه بس پریه ده کنه په ځای باندې وی نه دی کې وس چلی کنه زمون عقل خداوی چې وی استعانت به مخکې کړو چې مخکې د الله نه امداد غواړو نو بیا برستو عبادت کولی شو عبادت مخکې کوي استعانت رستو نو یو وجه وی دا چې عبادت وسیله ده نستاغه وسیله ده تخی کنه او استعانت مقصد ده مونږ چې څومره عبادت کوو دا د دې لپاره کوو چې د الله نه مدد غواړو الله ته چغه وو چې الله وسیله مخکې کنه مقصد رستوي چې یو کار کوي نو مخکې ول اسباب مټیریل نه پیدا کوي د وسیله ده کنه یو دا ده دویم دا ده چې عبادت عقیده ده او استعانت عمل له عبادت عقیده ده او استعانت عمل له او د عقیده مقام مخکې په عمل باندې عندنا مونږ وایو عمل الکو چې مخکې عقیده صحیح کې جمعه تعالی راځي چې مخکې عقیده توحید زکه هدي په عمل ور مخکې کړي دي وګوره دا ترتیب دی تفاسیر وګوره کشاف وګوره نور هغه دا وجه بیانې چې یا کنا ابو دې ځکه مخکې کوي چې دا عقیده دا ویا کنا استعین عمل له دا عقیده مقام مخکې په عمل باندې تخصیص ذکر کو چې رد راشي په ټول فرق باندې کاغه دهریانو کاغه صابئینو کاغه يهودو کاغه عیسایانو کاغه مجوسو ټول په یاکه کې نقصان کړو ولی الله نو خاص کړ په عبادت او په استعانت کې بلکې ډیر زیات یې وسره شرکا غنلیو کنه په دې باندې سوالو چې دا جمع ولې راوړل یو تن لاړی منځ ته نو وی یا کنا عبدو اکډیر نو وی یا کنا عبدو نو چې یو فقط نعبدو نو وی کنه هذه ایاک اعبدو وی چې زه عبادت محدثین او مفسرین وی دا که یو تن د خو چې دنیا ته تاړو او الله سره مناجات شروع کو نو د شان ډیر لوی شو جاهو عریض د مرتبه ډیر لوی شو نو ځکه دنه تعبیر په جمع سره کی چې یا کنا کو بلدار که نور سوکنی ملائک خو ترشته کنه ته چې سلام ګرځي نو دانیت نه کوي چې السلام علیکم نه کې ولی جمع وي بهتر جواب دقه و چې د مرتبه ډیر او چته شو شان لوی شنو ځکه وی یا کنا عبد و یا کنا نستعين دریم ایسا شروع شو سورۃ الفاتحه اهدنا الصراط المستقیم دا خاص د بنده دا حدیث کې راغلی چې هاذا لعبدی
ولعبدي ما سأله دا زما د بنده حصہ دا او بنده چې څه غواړي نو ورکوم به ولی دې د سوال د قبلېدو لایق شو دعا یې ډېره په طریقه وکړه ولی اولې زما صفتونه بیان کړه الله وی تر مالک یوم الدین پورې بیا خپل عاجزي بیان کړه چې الله زما خو نور څوک نشته ایاک نعبد و ایاک نستعین تا ته ناست دی ونه والله وی اوس به سوال قبلهم خدای ورته وی چې ګوره سوال د دنیاونه کې دنیا خو سپی ده اب در پسې څه راځي د دین سوال کوا د صراط مستقیم سوال کوا اهدنا الصراط المستقیم او خی مونږ محکم ساتي مونږ ته دائم ساتي مونږه هغه صراط مستقیم باندې دا مطلب خو اهدنا یومانا لومبیدا چې خودنه او طویل شي علماوی دو مطلب دی یو داسې خودل دي چې تاوره سي زیتا هغه ته ایصال وی یو داسې دي چې لار د توحید چې دا لار دا او دا وبرسي دې تیرات الطريق وی لار خودل دا لومبه صفت د الله دی رسول هغه کوي بل څوک نشي کولی ادا دویم صفت د انبیاء او د حق پرستو چې لار کوي کنه دیو جن نبی علیہ السلام ته قران کې کله وی چې ته نشي کولی اکل وته وی ته کولی شي نو دې څه مطلب شو سورہ قصص کې وته وی شپږ 50 کې انک لا تهدی من احببت یقینا ته هدایت نشي کولی هغه چاته چې تا خوښ دي دا قریش تا خوښ دي نو کو ته هدایت کنه ادا خپل خپلوان دي خوښ دي تر ابو طالب پورې او ته هدایت نشي کولی انک لا تهدی من احببت دا هدایت مطلب سو ایصال توله پزړ کې رڼا نشي چولې توله پزړ کې کلمه نشي چولې توله پسینه کې توحید نشي غرزولې لا تهدی او بل دې وتوي سورہ شورا په اخر کې بالکل اخلاصي کی صورت وانك لتهدي الى صراط مستقيم یقینا خامخاته هدایت کول شي معنا څه لار خودلی شي کنه صراط مستقیم لار خودلی شي هغه لار خو ټول دنیا ته کنه نور په چې بیا د الله رب العزت سو خو نوی رسول او چې نیو خو نو کغی لارلی د نوم په لانلو په زمونږ خپل کار نه کوي لانلو کنه به دا خو بیا د الله کار وکړه نو ځکه هغه ته دا دوه قسمه نسبت راځي چې هغه رسول نشي کولی لیس علیک هداهم تا باندې دا هدایت نشته ته صرف لار خه ان علیک الا البلاغ دا دوه مطلب د هدایت د لومبه معنی دی او دویم معنا چې مضبوطواله دوام د نازک کو چې دلته سوالو چې صراط مستقیم خو حاصل شکنه چې د مخ کې کوم کلام شو او بنده دومره پوه شو او الله سره وعده وکړه دا صراط مستقیم نو موږ وایو بیا د اهدنا مطلب دا شو چې الله موږ په دې همیشه وساتي ولی خزانه حاصل شو خو چې دا تر مرګ پورې راته نصیب شي نو معنا به ساتنه کوو چې وساتي موږ په صراط مستقیم ولیکن اولی معنا له مفسرین ترجیح ورکوي چې مراد نه خودنه ده ولې ځکه صراط مستقیم په جندل غواړي چې دا څه شی دی نو ګوره صراط مستقیم یو د الله عبادت ته وي د الله عبادت دا صراط مستقیم دی دا سورۃ ال عمران کې او مریم کې او زخرف کې دریوالو کې راغلیو ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم سورۃ یاسین کې مراغلی و ان اعبدوني هذا صراط مستقيم عبادت په معنا سره راغلی او دویم د صراط مستقیم مراد دین د انبیاء دی د انبیاء دین صفات کې ویلو
اتشتم کې د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام په حق کې وآتیناهم الكتاب المستبین وهدیناهم الصراط المستقیم الله یې مونږ هغه ته کتاب روښانه ورکړ او مونږ هغه ته صراط مستقیم کړو نبی علیہ السلام ته موږ سورہ فتح کې ويهديك صراطا مستقيما الله وتا تخپل دینو کوي کنه خنو بیا هو بده اهدنا معنا ذکر کو په خودنی سره چې دین د انبیانو خو ډیر لوی باب دی هغه تر مرګم پورې نخلاصي هر وخت وایي چې الله مونږ ته دین د انبیانو کوي په دې معنا سره راځي صراط مستقیم قران ته وایي دا سورۃ انعام کې راغلیو یوصل 350 کې وانا ذا صراط مستقیما الله ویلو دا زمالار دا قران نو قران څوک ذکول شي په ټول عمر کې ولګیا به چارته تنه حاصل کړنو اهدنا الصراط المستقیم نو دا معنا ودای چې الله مونږ توخی مونږ ته اضافه را کې زمونږ ته زیادت را کې د قران په علم کې د قران په فهم کې ځکه اوله معنا له ترجیح ورکړي کنه دا معنا ډیره بهتره صراط مستقیم قران ال عمران کې راغلی یوصل دریم کې یوصل دویم کې ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم چې د الله په کتاب منګول کلکې کړې نو بس دیو رسول شو صراط مستقیم تا ومن يعتصم بالله صراط مستقیم عرب کې مراغلیو چې شیطان ویلو لا اقعدن لهم صراطك المستقيم یا الله زبدیتا هغه لار کې کینم چې هغه ته صراط مستقیم وي دا قران دی کنه وګوره خلکو ته دا سي مونږ کړی دي زور اور سره کنه ته قران نه خلق داسې مونږ کړی دي چې کمینتونه وته کوي کنه نو دا به ته وې دي کالونه کې وي وی ارمام گمراه کوا اوس ما د جمعه تبيه وي ما گمراه کې دا د زبردست دعوت ته کنه هغه خبره رښتیا کړه چې کړي و سورې سبا کې ویلو ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه ور شیطان خپل ګمان رښتیا کو په خلق باندې چې ویلو چې د ودی ته پنی غلار کې کینم صراط مستقیم توحید ته وی سورۃ مریم کې ابراهیم علیہ السلام بیانو خپل پلار تا درس الوختم کې ویلو یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا دعوت اے پلار اگر که تپلار هما ته علم د توحید حاصل له او تا نه حاصل زما تابعداري کوم چې نه غلار د توخیمه نو ځکه بهتره معنا اهدنا الصراط المستقيم یا الله اوخی مونتا صراط مستقیم چې داغي حد نشته او انتها نشته علوم د قران مسائل او باریکات نو اشارات او کنایات د قران د اخلاصي شیخونه ته علم خاصن دار خلق ته محرومه دي او ان شاء الله نه نشان دی کو چې هر آیات کې یو رمزي یو لطفي مونږ به وایو چې دې آیات تا وګوره دې کې څومره لطف دی افسوس دې په هغه خلق باندې چې غیر دې لطائف نه محروم دي یو آیات کې څومره لطائف دي کنه دا اصل شی ولکه چې د روح تربیت په دې سره کیږي یو ځلې صراط مستقیم معرفه ک په الف لام سره نو سه معرفه کوي په اضافت سره دا ولي خیه د تکنه تعین یې کوي کنه صراط الذین لار دار خلقو انعمت علیهم چې تا په احسانات کړی تا په نعمت کړی دار خلق لار را توخیم د زیات تعین کوه ولي دا لار مجهول لار نه ده معلومه لار ده مجهوله پس خو باندې ګرځي کنه
معلومه لار د زکا په دې باندې ډېر خلق تللی انبیاء په دې لار باندې تللی دي حق پرست په دې تللی دي سلف صالحین په دې تللی دي ډېر لوی قربانۍ کړې دي توبه دا ډېر لوی معلومات دي دوره وخت انسان سره کوم دی چې شرف شیخ الاسلام قربانۍ وګوري نو حیران به پاتې شي چې په دې ژوند کې هغه څنګه دومره ډېر کارونه وکړو چې یو کتاب دې 37 جلد و دې جلد فتاوا ده کنه انور سو پدرنګو کتابونه دي او هغه وخت اسباب نو چاپخانه نوې پریسونه نو په کویله باندې وی لیکل کول په جیل کې وی لیکل کول او خلکو به نه بار راستو نشر کې دبا جیلونو کې پراتو د تاتاریانو سره جنگونه کړی دي او شیخ الاسلام بوي امیر ته وي امیر د جهاد ته چې ما غزه تولېګا چې کوم ځای کې مرګ وسري غړولي مطلب دا کوم سخت ځای نه مال تولېګا نو جوړ پاغه سخت ځای کې به ور داخل کو چې زب الله فتح وکړه اومي جهادونه کړی دي او می کتابونه لیکلي دي بس دا د الله رحمي چې انا کار اخلي نو دقه ته واخلي کنه انعمت عليهم انعام فاصل دار کنه باطل پرستوي په مونږ هم د الله ډېر انعامات دي پدیدو سے انعامات هغه وی کنه منافقانو قوم وی قد انعم الله علي خدای په ما ډېر لوی انعام وکړ اذ لم اكن معهم شهيدا خدای چې دو سره نوم حاضر شوی په دې احد کې او په دې احزاب کې او په دې ته انعام وي نو یاره هغه ته انعام ویل شي نه دلته د نعمت نه هغه نعمت ته چې هغه کسبي نعمت ته چې یو سړی په خپل مهنت سره په خپل مشقت سره په خپل عمل سره حاصل کی هغه نعمت دلته کې مراد ده یو هغه نعمت چې الله هر بنده له ورکړي قدرتي هغه سترګې دي غوږونه دي لا تخفي دي او زړه دي صحت ته ده ټیک ده کافران کوي نو دا نعمت وي خو دې نعمت کې هغه نشي شریکې دي دا خو د محنت او د مشقت او د کسب هغه دی کنه دا کوم ځای نه معلومیږي دا ګوره آیت د سورۃ النساء یو کماویا کې راغلیو ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دادي مخکې سویلی يطع الله والرسول ثم ځان ته چې ما باندې نه تا ته اطاعت کړې پیغمبر تا تابعداري د الله کړې دا هغه نعمت یادې چې په اطاعت د الله او په اطاعت د رسول سره حاصل شي او تا نه دا کړې نو ته منعم علیهم نه کنه سلطان په زور راګړې پکې مو یطع الله والرسول او نمونه نه دی غستی نبیین اخو غیر کسبیو صدیقین شهدا او صالحین یې ویلي چې دا صداقت او تولی حاصل شوه دی رښتیا ویلو دا شهادت ولولی حاصل شوه دی کزان قربان کړو دا صلاحیت او تولی حاصل شوه دی دا کسبی نعمتونه دي انعمت علیهم دا معنا که مریم کی ویلو اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریة آدم من حملنا مع نوح ومن ذریة ابراهیم و اسرائیل نسوی رستو اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا دا مطلب تا چر سجده کړی دا الله ته تا چر په باندې کې جوړلې دی الله ته دا نعمت یادې انعام تعالی چې تا به دای نعمت کړی دا ویلار زمونږه نصیب کې هغه لار مونږ ته وخی دا څوک دي چې الله په نعمتونو کړی دي
خلق خوی ټول یو شی دی او داسې نزاع لفظي دا واسه اختلاف دی نور ټول یو شی دی او د هر بنده په ځل کې وی کلمه شته الله وی ټول یو شان فصل دی ورګه چې کانه شګت نو باسي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا خلق دی چې نه پدی باندې غصه شوی د الله او نه دی گمراهان دي دا جدا خلق دی جدا خلق دی تولی دی یو ځای کې اته زما پارچا پسې مونږ کیږي ته چې قران کې څه چې مانځه کې هر وخت وای کنه چې نه حق پرس ځان له خلق دی او باطل پرس ځان له خلق دی نو مانځه کې یو سوې او چې بار راشه نو بیا په منبر بل سوې په سټیج باندې چې کې نو بیا بل سوې دا ولې دومره پر حراره د دې دی مانځه کې هوته وي چې غیر المغضوب علیهم دا خلق دی چې ستا غصه په نه ده شوی ستا غضب په نه ده شوی دا خلق دی چې دی گمراهان نه دي هو دا تشته دی چې هغه باندې غضب کړی شوی دی لکه يهوديان شو نبی اسلام ویلو په خپل او اشته چې هغه باندې گمراه شوی دی چې هغه نسوارا دي سفیان بن عیینه ویلو چې من فسد من علمائنا كان في شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان في شبه من النصارى وچ په دې امت کې یو عالم ګډ وډ شنو يهودي شو په دې امت کې چې یو بزرګ ګډ وډ شنو عیسائی شو یا الله موږ دې دعاو نو ساتي سمغضوب علیهم دي چې سره د علم په پراته دي ها او ارس جائز دي ارس حلال دي نظرانی خوري شکرانی خوري یو لسمی خوريو توبه ما خامون دي جمعی دي مغضوب علیهم په پروت ته لکه تا علم نه کړي تفارغ شوی نه او سند د سرشته کنه نګور جستانه یو سړی تاسو کې چې دا چاول په دغه درگاه کې څنګه جنتاوي خبره نه ځاخو پاک شه د الله په نوم منلې دي خو لکه دلته راوړي چې روح ثواب یې د په روح بخلې دا ګور مغضوب علیهم ولا هدي جوړی کنه او ضالین عیسایان يهود نصارا چې هغه گمراه شيو دا صراط مستقیم یې تر دې پورې واضحه کړو ګور دې الفاظو کې الله څومره کمال کړی دی د الفاظو نه پته لګي چې حق پرست د الله ډېر خوښ دی او باطل پرست یې بدی شي ولی انعامت کې الله ځان ته نسبت کړی دی چې الله تا په انعام کړی دی نو تا او په مغضوب علیهم کې ځان ته نسبت نه دی کړی بس هغه دغه مجمله پرې چې غضب په کړی شوی دی نو ستا پوسټ کې هغه تدې نوم ماخلا دا ری فایل یې ذکر نکو او دا نام ته فایل یې ذکر کو دې ډېر لوی کمالي کړه التکی هدایت ذکر کو چې اهدنا او دلته دې سره ضلالت ذکر کو چې دا گمراه دي یا الله مونږ ته هدایت وکړي مونږ د گمراهان نه بچ کړي وردا سورۃ الذین انعمت علیہم یہ چوي کنه دې کې اشاره دی تا وکړه چې دا دین د هغه وخت نه چر روان دي چې دنیا آباد شوه نو دې کې تابعداري شته دیو بل تابعداري شته نبی علیہ السلام ته وی تبدا مخ کې انبیاء او تابعداري کې سورۃ انعام کې ویلو فبهداه مقتده دغه په هدایت پسې اصول پسې روان شان نو دا څور پسې راځه دا دین ټول په تابعداري روان دي ځکه وی چې انعام تعالی یا الله موږ هغه لار نصیب کې چې هغه د انبیاء او هغه د شهدا او هغه د صالحین او هغه د صدیقین او دا ټول دي کنه انبیاء دي د دې امت
بیا اور پسې نبی علیہ السلام پسې سوکو صحابه کرامو تابعین او تبع تابعین او ائمه دا ټول په صالحین کې رااله کړه چې ائمه صالحین نشي نو نور به سوفي صالحین او قران په دې باندې گواه دی چې ازه په دې وایي تبع غیر سبیل المؤمنین نمرات کنه صحابه کرامي تابعین ائمه بلکې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په تابعین کې راضي ډېر په دې گواه دی اگر که اختلاف پکې شته دی د کوئی تابعی کی دا شرط ته چې هغه دی دغه کړی صحابی نه قول نقل کړی کنه او په تبع تابعین کې په طریقه اوله سره دی دا دوی امامان امام مالک امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ او دغه تخیر القرون وی چې نبی اسلام ویلو تابعداري د دې قرون کوي دا بهتري پیړۍ دي چې هغه قرن د نبی اسلام د صحابه او د تابعین دي ته خیر القرون ویلو نبی اسلام ویلو زما قرن زما د صحابه او قرن دي کنه د خلفاء راشدینو د په قرنی کې راوستیو او تابعین او تبع تابعین یرستو ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم کې راوستیو الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه